آرلینډ سره پیسې ختمې دي که د انګلند یا د استرالیا کرکټ بورډ زور ور باندې دی. د آرلینډ او د افغانستان ترمنځ سیریز ترسره کېدلو په دغه لنډ وخت کې، خو آرلینډ کرکټ بورډ وایي چې دو سره پیسې نشته. د افغانستان کرکټ بورډ د هم په دو باندې خپل وخت نه ضایع کوي. آرلینډ سره، زیمبابوې سره، هانګ کانګ سره، کینیا سره او د نورو ټیمونو سره هسې موږ ټایم ضایع کوو او هسې زموږ پیسې مصرفېږي. دو سره اوس کرکټ هم خوند نه کوي. کرکټ پاکستان سره، نیوزیلینډ سره، استرالیا سره، انګلند سره، ساوث افریقا سره، سریلانکا سره، بنګلادیش سره، دې ټیمونو سره خوند کوي. ګورئ، آرلینډ کرکټ بورډ هم د انګلند کرکټ بورډ په لاس کې دی او د استرالیا کرکټ بورډ هم په لاس کې دی. انګلند چې چا باندې باچایي کړې که نه، بیا ځان ته هغه ملکونه نشي خوځولی. اوس به تاسو وایئ چې رحیم صدیقي په نیوزیلینډ خو یې هم باچایي کړې ده. اوسه پورې نیوزیلینډ باندې راج چلېږي. الله تعالی دې نیوزیلینډ کرکټ بورډ ته هم خیر پېښ کړي. اوس دو بهانه جوړه کړله چې دو سره پیسې نشته. خو ګورئ، بیا هم همیشه د خپلې لوبډلې ملاتړ وکئ، همیشه د خپلې لوبغاړو ملاتړ وکئ. کرکټ ته په هر ډګر کې به موږ خپله لوبډله سپورټ کوو.